طالبانو د رسنۍ په اړه تازه څه پریکړه نیولې؟ آیا دا پریکړه د منلو ده او کنه؟ ویډیو راسره وګورئ. سلامونه لیدونکو. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست خیر الله خیرخوا ویلي دي چې رسنۍ د هغه څه وړاندې کړي چې په هغه کې د دنیا او آخرت خیر نغښتی وي. هغه په یو ویډیوي پیغام کې چې د جمعې په ورځ خپره شوې ویلي دي چې موږ طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت او رسنۍ د یو بل په ملتیا باید هغه څه خپل ملت ته وښایو چې خلک ترې ګټه واخلي. خیر الله خیرخوا زیاته کړې ده چې د دې رسنیو منځپانګه باید د عامه ذهنونو د خرابۍ او ناسلامي او غیر افغاني کلتور ته باید وده ورنه کړي. په ورته وخت کې هغې ټینګار وکړ چې دا منځپانګه د اسلامي فقه، ادب او کلتور سره سموي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي دي چې رسنۍ باید ځوانانو ته ذهنیت ورکولو په برخه کې کار وکړي. په کابل کې د طالبانو واک ته رسېدو سره ډېری رسنیو خپل خپرونې ته بدلون ورکړی او یا یې هم بندي کړي دي. موسیقي او طنزي پروګرامونه یې په رسنیو کې بند دي او د ښځو شتون یې په رسنیو کې کم شوی دی. مننه چې ویډیو مو تر پایه راسره ولیدله. د طالبانو دې پریکړې ته تاسو څه نظر لرئ او تاسو د کوم تلویزیون او کوم پروګرام مینوال وئ په کمنټ کې راسره شریک کړئ. تر بل ویډیو هر چیرې چې یاست ښاد